قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله فرمایي ما تاسو ته د خپل طرفنا نور در لګل دی او دا نور څه شي د کتاب مبین. دا د کتاب د چرنا والا دی، دا بالکل واضح دی، دا بالکل د کی وضاحت دی، د کی ایمان برابرېږي، د کی اعمال برابرېږي، د کی د سړی مسیر او لار برابرېږي، د کی سړی ته عقیده معلومیږي، د کی سړی ته شکونه او شبهات چې د غت لري کی کوم خلکو چې د الله کلام پرې خره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې پرې خزما عزتمندو هغه ټوله ګډه وډه وای. هغه کارونه کوي چې خپل په قران کې ذکر دي چې باغی باندې الله خپل رد کړي دا کار مکوای. قران یې پرې خره ځکه په دغه جنجال کې په دې غن کې په دې خباثت کې په دې شرک کې په دې خرافاتو کې الله ورا چولې دي. د الله کلام چې کوم خلکو پرې خره زما عزتمندو ذلیل شوی دي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الله چې کوم خلکو چت کړي دي په خپل کلام یې چت کړي دي. کوم خلکو له چې الله درجه ور کړی دا کوم خلک چې د الله د غلامۍ نه راایستلي دي او د سی بادشاہانه ګرځولې دي او بلکې د خلکو امیران د زړونو ګرځولې دي هغه په خپل کلام باندې. د دې د وجه نظم عزتمندو کې وسړی عزت غواړي من کان یرید العزه فلله العزه جميعا. الله فرمایي وسړی عزت غواړي زما دین کې دی ولټه، زما کلام کې دی ولټه، زما په کلام دی عمل وکي، په دې یقین وکي. د وجه نظم عزتمندو د الله کلام کې تمام خوبین موجود دي، تمام صفات موجود دي، تمام علاجونه موجود دي، تمام شرافتونه موجود دي. یو سړی دا غواړي چې ما ته رب العالمین علمونه راکړي، قران کې پراته دي. یو سړی دا غواړي چې ما الله اجرونه راکړي، قران کې پراته دي. یو سړی دا غواړي چې ما ته چې الله لار اخلاص کړي، د مشکلاتو نه مې وباسي، د الله کلام ته توجه وکړي. یو سړی دا غواړي چې د چند د خلکو نه مخکې لاړ شم، قران دې په منځ کې وای، قران دې څه کوي په منځ کې وای. دا ټول خیرونه زما عزتمندو د الله په کلام کې د بل هر شي نه زیات دي. کته تا دا خکاری چیرې د دنیا کې بغټه ډېرې، زما د کار کې بغټه ډېرې، دا غي نه ډېره به ان شاء الله د الله په کلام کې. نو کته صرف او صرف خپل د دنیا کار ته توجه کړه، د الله کلام دې پرې خره ډېر تاوان دی وکړه، ډېر نقصان وش او ډېر بے فائدې کار وشدا. هغه څه لپاره چې الله ژوند را لګلې او هغه ژوند کې هغه مطلب پوره نشي. نو عزتمندو د الله د خاطره موږ او تاسو د الله د کلام سره خاص تعلقي، صبرخه په حفظي، صبرخه په مانځ کې، صبرخه چې د الله په کلام کې لوستلي، صبرخه په ځان پوي کولی، په غیبان علم کولی، صبرخه چاته خودلی. کم نه کم سړی کې دا خیر موجود دی. د شپې او د ورځې چلی وساته کې د باندې وخت دي د تعلق د الله د کلام سره. نو دا انسان زما عزتمندو چې نه څه خیرونه ده راجمع کړ. او کله کې انسان د الله د کلام نه خالی مکمل ډیر به خیر د زما عزتمندو ډیر تاوان سره مخامخ ده. رب العالمین دې موږ او تاسو تاوان نه وسات. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد. مد جی هل مخمو